أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. خدای پر یووالي باندې د دې ښکارا څرګندو دلالت کوونکو نخو نښانو د لیدلو سره سره هم ځینې خلک داسې دي چې له الله نه پرته نور د هغه سیالان او مخې ګرځوي او پر هغه داسې میندې لکه چې څنګه له الله سره مینا لرل ښایي. داسې حال کې چې ایمان لرونکو ته تر هر چا زیات الله ګران وي. هغه ادراک او احساس چې د ظالمانو ته د عذاب د لیدو په وخت کې پیدا کیدونکی دی که همدا نن دوی لیدلی وای نو باور به راغلی وای چې ټول قوت او ټول واکمنۍ یوازې الله لره دي او په دې به هم باور شوی وای چې الله سره ډیر سخت عذاب شته. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. کله چې هغه سزا ورکړي په هغه وخت کې به حالت داسې وي چې هماغه لیډران او رهبران چې په دنیا کې پیروي کېدله له خپلو پیروانو څخه به بیزاري څرګنده کړي خو په عذاب اخته شي او د هغو د ټولو سببونو او وسایلو لړۍ به پرېکړه شي. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. او هغه خلک چې په دنیا کې د هغو پیروي کوله او به وایي چې کاش کې یو ځل بیرته دنیا ته زمونږ تک شوی وای نو څنګه چې نن دوی له مونږه بیزاري څرګندوي نو مونږ به هم له دوی نه بیزاري ښکاره کړې وای. په دغه راز به الله د دې خلکو هغه عملونه چې دوی په دنیا کې کوي داسې د دوی مخې ته کېږدي چې دوی به د افسوس او پښیمانتیا لاسونه سره وموښي خو له اور نه د وتلو هیڅ لار به پیدا نه کړي. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اے خلکو په ځمکه کې چې کوم حلال او پاک شیان دي هغه خورئ او د شیطان په ښودل شو لارو مزي هغه ستاسې ښکارا دښمن دی. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تاسو ته د بدی او بے حیايي امر کوي او دې ته ملمسوي چې په خدای پورې هغه خبري وتړي چې تاسو پرې نه پوهیږئ چې هغه الله نه دی ویلي. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. او ته چې کله ویل کیږي چې د الله د اوامرو پیروي وکړي نو په جواب کې وایي چې مونږ به د همغه مسلک پیروي کوو چې مونږ پر هغه باندې خپل پلرونه نیکونه میندلي دي. خنو که د هغو پلرونو نیکونو له پوهې نه هیڅ کار هم نوی اخیستی او سم لارې نوی موندلي آیا بیا هم دوی د هغو پیروي کوي؟ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون.
دا خلک چې د خدای پر خودل شوی لار باندې لټلونه انکار کړای دی د دوی حالت کټ مټ داسې دی لکه چې شپانه څار ویو ته आवाज کوي او هغوی د بلنې او شړنې له غږ نه پرته نور څه نه اوري دوی کانه دي ګونګیان دي وړاندې دي ځکه خو په هیڅ خبره نه پوهیږي يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون اے مؤمنانو که تاسو پر اختیار سره د همدې الله بندگی کوونکی یاست نو کوم پاک شیان چې مونږ درکړي دي هغه په بے پروايي سره خوري او د الله شکر باسي إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم د الله له لوري که پر تاسو څه بندیز لګول شوی دی نو هغه دا دی چې د خپل مړ شوی یعنی مردار غوخه د وینې او د خوګ د غوخې له خوړلو نه ډډه وکړئ او داسې کوم شی مخوري چې پر هغه باندې له الله نه پرته د بل چانو مخستل شوی وي هو که څوک د اړتیا په حالت کې وي او له دغه شیانو نه څه شی بیل دی چې د قانون ماتولو اراده ولري یا له حد تیری وکړي وخوري نو پر هغه باندې څه وبال نشته الله بخونکی او رحم کوونکی دی إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم حقیقت دا د څوک چې هغه حکمونه پټوي چې الله په خپل کتاب کې نازل کړي دي او په لګوندې دنیوي ګټو یې له لاسه ورکوي هغوی په اصل کې خپل ګېډې له اور ډکوي د قیامت په ورځ به الله جل علا شانه هیڅ کله له دوی سره خبرې ونه کړي او نه به یې تزکیه کړي او د هغو لپاره دردونکی عذاب دی أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار دا هغه خلک دي چې د سمې لارې په بدل کې گمراهي واخیستله او د بخښنې په بدل کې عذاب واخیست څومره حیرانتیا ده د دوی حوصلې ته چې د عذاب زغملو ته تیار دي ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد دا ټول کارونه زکه وشول چې الله خو له حق سره سر تر پایا برابر کتاب نازل کړی مګر کوم خلکو چې په کتاب کې اختلافونه منځته راوړل هغوی په خپل لانجو کې له حق نه ډیر لري لاړ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون نیکی یوازې دا نه ده چې تاسو خپل مخونه ختیځ لوري ته واړوي یا لویدیځ لوري ته
بلکې نیکی دا ده چې انسان الله او د قیامت ورځ او پرختیا او د الله نازل کړای شوی کتابونه او د هغه پیغمبران د زړونو کومي ومني او د الله په مینه کې خپل ګران مالونه په خپل خپلوانو یتیمانو مسکینانو پردیسیانو درویزګرو او د غلامانو په ازادۍ مصرف کړي المنځ قائم کړي زکات ورکړي او نیکان هغه کسان دي چې کله وعده وکړي تر سره یې کړي او د تنګسي او غمونو په وخت کې او د حق او د باطل په جګړه کې صبر وکړي همدا ریښتینی او همدا پرهیزګار خلک يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم اے مؤمنانو ستاسو لپاره د قتل په دعوا کې د قصاص حکم لیکل شوی دی آزاد د آزاد په مقابل کې وژل شي او غلام د غلام په بدل کې او خځه د خځې په بدل کې هو کله کوم قاتل سره د هغه دینی ورور یو څه نرمي کولو ته تیار وي نو په خو وجه د وژنې د بدل په باب اقدام وشي او پر قاتل باندې لازمه ده چې په صداقت سره خونه ورکړي دا ستاسو د رب له خوا سانتیا او رحمت ده کله دین ورسته څوک تجاوز وکړي د هغه لپاره دردونکی عذاب ده ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون وخياران ستاسو لپاره په قصاص کې ژوند ده په کار ده چې له دې قانون نه سر و نه غړوي كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين پر تاسو باندې فرض کړی شوی ده چې کله له تاسو نه د کوم یو د مرګ وخت را نږدې شي او هغه له ځانه ورسته مال پریږدي نو مور پلار او خپلوانو ته دې په مناسبه توګه وصیت وکړي دا حق دی پر پرهیزګارانو فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم نو چا چې وصیت واورید او بیا یې هغه بدل کړ نو د هغه وبال به د بدلونکو په غاړه وي الله د هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی دی فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم البته کله چا سره داندې نوې چې وصیت کوونکی په ناپوهۍ یا په قصدي توګه حق تلفي کړی ده او هغه د دې موضوع د اړوندو کسانو په منځ کې روغ وکړي نو پر هغه باندې هیڅ وبال نشته الله بخونکی او رحم کوونکی دی يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اے مؤمنان پر تاسو روزي فرض کړای شوی لکه چې تاسو نه د مخکې پیغمبرانو په پیروانو فرض کړای شوی وي لدین دا هیله ده چې تاسو کې د پرهیزګاری صفت پیدا شي أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون د څو ټاکلو ورځو روزي دي کله تاسو نه څوک ناروغ وي یا پردیس وي نو په نورو ورځو کې د همغه مرشمیر پوره کړی
او کوم خلک چې د روژې نیولو وس نه لري لکه د لوی عمر او دوامدار مرض خاوندان او وینې نیسي نو هغه د فدیه ورکړي د یوې روژې فدیه یو مسکین ته خواړه ورکول دي او څوک چې په خپل مینه څه زیاته نیکی وکړي نو دا د همغه لپاره غوره ده خو که تاسو پوهیږئ نو ستاسو لپاره ښه هم دا ده چې روژه ونیسئ. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.